غازي امان الله خان څرنګه د افغانستان ازادي ترلاسه کړه او ولې په ټول افغانستان کې په ښه نوم سره یادېږي. په دې ویډیو کې موږ تاسو ته د نوموړي د ژوند مهم او جالب واقعیات راټول کړي دي، نو له موږ سره پاتې شئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. غازي امان الله خان د امیر حبیب الله خان زوی او د امیر عبدالرحمن خان لمسی دی چې په 1809 میلادي کال کې د کابل په پغمان کې زیږیدلی دی. امان الله خان د خپل پلار حبیب الله خان په وخت کې د کابل والی و چې د کابل د فوز او خزانې ټول واک د په لاس کې و. کله چې حبیب الله خان د لغمان په کلکوش کې په 1919 میلادي کال کې وژل شو، نو غازي امان الله خان د افغانستان پادشاه شو. نوموړي د خپل حکومت په لومړي وختو کې د افغانستان د ټولو قومونو څخه ملاتړ ترلاسه کړ او په ټول هیواد کې د انګریزانو څخه د ازادي ترلاسه کولو لپاره د جنگ اعلان وکړ. امان الله خان له 1919 میلادي کال څخه تر 1929 میلادي کال پورې د افغانستان قدرتمن شاه و. د امان الله خان دغه لس کلنه دوره د بېساره ټولنیزو بدلونونو دوره وه چې افغانستان پکې له هر اړخه زیات پرمختګ وکړ. نوموړی د افغانستان د ازادي ګټونکي پاچا په نامه هم یادېږي. امان الله خان غوښتل چې افغانستان له نورو پرمختللو هیوادونو سره سیال کړي، نو په همدې موخه یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړ کړل او د هیواد په ابادۍ کې فعاله ونډه واخیسته. غازي امان الله خان خپلې زده کړې په حربي ښوونځي کې ترسره کړې او همدارنګه په پوځي زده کړو کې هم ځانګړی مهارت درلود. غازي امان الله خان به د خپل پلار په دربار کې له درباریانو سره غوره چلند کاوه او د پوځیانو به یې ډېر قدر کاوه. همدا لامل و چې کله یې پادشاهي اعلان کړه، نو له هیڅ نواخن سره مخ نشو. امان الله خان یو فعال ځوان و چې غوښتل یې افغانستان سمسور او ودان کړي، خو مشکلاتو ورته دغه کار بشپړولو مخه ونیوله. کله چې امان الله خان انګریزانو ته د خپلې خپلواکۍ اعلان وکړ، نو انګریزانو ورته هیڅ توجه ونه کړه. امان الله خان اړ شو او د جنگ اعلان یې وکړ. افغانانو وکولی شول په ډېر کم وخت کې انګریزانو ته ماتې ورکړي. انګریزانو په ډېر چل سره د خپلې ماتې د پټولو په موخه امان الله خان ته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ چې په دې توګه د افغانستان خاوره آزاده شوه. په 1923 میلادي کال د غازي امان الله خان په وخت کې د افغانستان اساسي قانون تصویب شو. د مطبوعاتو په برخه کې په لسګونو مجلې او جریدې خپرې شوې او په هر ولایت کې به یوې جریدې خپرونې کولې. د ښځو لپاره هم د ارشاد النسوان په نامه یوې جریدې فعالیت کاوه او همدارنګه په همدې دوران کې د ملت د 870 استازو په ګډون په جلال آباد کې لویه جرګه جوړه شوه. همدارنګه د امان الله خان په وخت کې نوي ښارونه جوړ شول او د کابل ښار هم ډېر پراخ شو. سړکونه جوړ شول او همدارنګه په لارو کې د مسافرو د هوساینې لپاره هوټلونه ودان شول. کله چې امان الله خان د هیواد د لا پرمختیا لپاره اروپا ته په سفر ووت، نو د پاچا په وړاندې خنډونه چې لا تیار موجود ول نور هم زیات شوي ول. کله چې امان الله خان بیرته راوګرځېد، نو حبیب الله کلکاني اردور جوړ کړی و. امان الله خان ونه غوښتل چې وجنګېږي، نو په 1929 میلادي کال کې استعفا ورکړه او پر ځای خپل ورور عنایت الله خان پادشاه وټاکه. خو د سقاو زوی او د هغه خلکو ارګ محاصره کړی و چې بالاخره عنایت الله خان هم استعفا ته مجبور کړ. همدا مهال امان الله خان لومړی هند او بیا ایټالیا ته ولاړ چې په 1960 میلادي کال کې له دې فاري نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د غازي امان الله خان د وصیت په مطابق د هغه جنازه افغانستان ته انتقال کړه او د خپل پلار ترڅنګ په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ.